عبدالله ابن مبارک لوی محدث دی، لوی محدث، دا حدیث لوی امام دی، لوی تاریخ لري، یعنی ډېر احادیث یې موږ ته د پیغمبر علیه السلام را رسولي. یو ځل یې خوب ولیده، په خوب کې ورته حضور پاک فرمایي عبدالله د مبارک زویه بصرې ته به لاړ شي او هلته یو تاجر دی، سوداګر دی، بهرامي نوم دی، هغه ته به یو خوشخبري ورکړي، زیرې ورکړه. هغه خوشخبري دا ده چې هغه ته ووایه چې ته به جنت کې ما سره یو ځای داخلېږي، ما سره به یو ځای جنت ته ننوځې. دا خوشخبري وله ورکړه. عبدالله ابن مبارک چې کله د خوب نه راویښ شو، حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني، چا چې زه په خوب کې ولیدم د یقیني ولیدم. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان زما په شکل نه راځي، زما په شان شکل شیطان نشي جوړولی. خو لوی محدث دی چې پیغمبر مبارک په خوب کې ولیده، نو دا خوب خو بلکل یقیني دی. ودرېږه دا معلومات لکوم د شاګردانو نه تپوس کو هلکه بصره کې څوک کس بهرام په نوم شته، تاجر دی، سوداګر دی؟ وی او شته. ستا ورسره څه کار دی؟ زما د هغه سره ځان له پټه خبره ده. هلې ونه وی چاته هل نه وایي چې څه چل شوی دی. هغه سره لږ ملاقات کول غواړم. خلکو وی حضرت اخو مجوسي دی، اخو د اور عبادت کوي، مجوسي دی. بس زه په بصرې ته ځم ګورم که بل څوک یي. راغی بصرې ته. بصره کې د دنیا شاګردان دي، علما دي. هغه شاګردانو نه یې تپوس وکړه چې راغی لوی استقبالیه وشوه. چې دې بصرې ته راغی د دنیا استقبالیه وشوه او شاګردان ته تو راتو شو او شاګردانو بوته حضرت څنګه رالی؟ زما لږ غوندې کار دی دلته. خاصو شاګردانو نه یې تپوس وکړه دلته څوک تاجر چې بهرامي نوم یې شته؟ وی او شته جي، مشهور سړی دی، بین الاقوامي انټرنیشنل تاجر دی. هغه سره زما له غوندې کار دی. حضرت اخو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. بس ټیک ته وی دی که نه، بل خو څوک نشته بهرام. وی نه بل څوک نشته، تاجرانو کې دقه یو سړی دی، ډېر مشهور دنیا کې خلک پیژني. زه هغه سره ملاقات کول غواړم. د شاګردانو دا سوچ راغی چې ممکن د عبدالله ابن مبارک د سره تجارت کول غواړي، سوداګري کول غواړي. خلک هندوانو سره هم تجارت کوي، سیکانو سره هم کوي، بل سره هم کوي، بل سره هم کوي. دی چې ورغې ورننوت شاګردان ورسره دي، نو بهرام پیژنده، دا علما خلک پیژني، او دا کافر هم د عالمانو ظاهر کې عزت کوي. او ورته راپاڅېده او ډېر لویه په طریقه باندې ورته غاړه ورته کښېنو، حضرت تاسو څنګه رالی؟ بهرام تا سره مې یو 2 منټه خبرې دي. هغه هم پوه شو چې ما سره به د څه خبرې خو یا به څه شی خرڅوي او یا به څه شی اخلي. لویه منډی لګېدلې ده او صیبه اوښان راځي او ځي. دې زمانه کې ټرکونه منډو ته ځي راځي، هغه زمانه کې اوښان دي، اوښان راځي تشېږي او نور بار کېږي، څه سامان راوړي څه سامان وړي. دا دړ نوکران په سوونو زرګونو لګیا دي، څوک سامان بندوي او څوک کولاوي، څوک اخلي او څوک خرڅوي، او دا دفتر یې لګېدلي دي. لویه منډی ده. عبدالله ابن مبارک جلي چې واقعي دا سړی خو ډېر لوی تاجر دی او سوداګر دی او لوی نظام روان دی. بهرام تا سره ځان له کار لرم، حضرت راځئ چې ځان دی کړو. شاګردان بار پاتې شو، بهرام دې دننه کړو. دې سوچ باندې چې کېدی شي څه اخلي خرڅوي. نو عبدالله ابن مبارک یې تپوس کې بهرام یو تپوس ته نه کړو، تاسو داسې نیک کار کم کړی دی راته ووایه. دې له راغلی دومره لوی مزل مې چې د میاشتو کړی دی، دې دپاره راغلی ما. یاره صاحب ما ته ګوره، نیکۍ ته ګوره، نه څه نیک کار به دې کړي چې ته پې مطمئن یې. بس و چې څوک راشي د ډوډۍ وخت روټۍ پې خورم، اوبه پې څښم، غریب یې هغه سره خیرات وکړم، د چا مې قرض دی غریب دی ورته یې وبخم، او چا له نغدې ورکړم. دا مې نه نوي، دا وړې خبرې دي. داسې یو کار راته ووایه، داسې یو کار چې ته پې مطمئن یې او په ژوند کې تا یو ډېر ناشنا کار کړي، راته ووایه. بهرام ورته وایي عبدالله ابن مبارک درته به ویم خو خلکو ته به ووایې، یو راز مې شته. وی نه به ویم، وعده ده، مرګ نه پس که مې بیا ستا ویم به خو اوس به نه ویم، وعده ده. وی ښه. بالښت یې واچو، دروازه یې بنده کړه. وی تا زما هر څه ولیدل چې زما څونه مال او دولت دی او یو مې زوی دی، د زوی مې واده و. نو ما فیصله وکړه چې په ده ډوډۍ ورکوم، خو داسې ډوډۍ به ورکوم چې داسې اړو چا ورکړې وي. د دنیا مال دولت دی، زما دومره دولت دی چې ما ته د هغې پته نه لګي.
تا ولیدل چې د خان راځي او تشریږي او ډکېږي او دا نوکران دي لګیا دي خپل کارونه کوي، نو ما ډېر لوی مال دولت دی او زوی مې یو د ما وی راشه په دې زوی باندې ښه خرچه کوم، خو ښه صدقه کوم، ښه خیرات کوم. نو واده مې د زوی جوړ کو، اعلان مې وکړ چې زه داسې صدقه کومه چې څوک هم زما د دې زوی د واده د ډوډۍ د خبرې ټول راځي خیرات. مونږ ورته ولیمه وایو، مونږ خو ولیمه کوو، هغه صدقه ده. راځئ ښځې دې م راځي، نران دې م راځي او ماشومان دې م راځي، لوی دې م راځي. او یوازې دا نه چې څوک ځان سره وړي یو عامه ډوډۍ مې ورکړه، او چې څوک به خبرېدل راتلل به وریجې به م خوړې، ډوډۍ به م خوړه، خوراکونه به م خوړل او ځان سره به یې وړم. او ګفټونه مې جوړ کړي د جامو سپلو وغیره، چا له جامې ورکوه غریبانانو له، چا له سپلی ورکوه. دومره ډوډۍ به په خلکو وخواړه چې ټول خلک ماړه شو، ګفټونه م خلکو یوړل. اخره کې چې کم مې لوښي هغې کې مې خلکو ته خوراکونه واچول چې دا م ورپسې وړی، او نوکرانو ته مې تاسو چې څه مونې وړی بس دا یو نن صدقه ده، خیرات کې د دوی د واده. ستړی شوم ټوله ورځ، ټوله ورځ نوکران هم ستړي شو. د شپې 10 11 12 بجې شوې، بره بالخانې ته وخته موده شوم، ستړی هم ډېر زیات. دې کې ور وډبېده، چې ور وډبېد راویښ شوم، غصه شوم چې دا د میلمه وخت دی، دې وخت کې ما ته څوک ور وډبوي؟ زه خو نن زما بیخ بنیاد څو ورځو راوتی دی. اوس یو پټې دمه شوم، د خوب یې ویستم. ما وی که دا نوکران پاسوم نو په هغې مې مړه رحم وکړه. ترس راغی چې دې غریبانانو خو هم ډېر لوی کړاو کړی دی، ستړي دي، اوږده دي. زه راشه زه اسیبول شوم، هغه ولې وي خو هم پخپله ورکوزېږم. وی چې رالمه ډیوه مې ځان سره راواغېسته او دروازه مې کولو که خو مې کتل، نو دروازې مخې ته یو زنانه ولاړه ده، یو جینۍ ده، یو ځوانه جینۍ ولاړه ده، یو ډیوه ورسره ده. او دا زنانه ته چې ما وکتل نو د ما په زړه کې ترس او رحم راغی، ځکه شلېدلې سپلی کېړی وې د غریبي، او پړونې هم شلېدلې دي، ټوټې ورته لګېدلې دي، او جامو ته چې وکتل جامې هم ګډې وډې دي، شلېدلې پرېدلې دي. ډېر بده ورځ ده، او ډیوه لاس کې ده، هغه پړق پړق کوي، مري رپېږي. ما دې زنانه ته وویل چې څنګه رالې په دا نیمه شپه کې؟ وی بهرامه دې ډیوه کې مې تیل خلاص شو، او ماشومان بچي مې دي یتیمانان، پلار یې مړه دی، اوږي دي، دا لوږې د دړ نه جاړي، او چغې وایي چې زمونږ در دې په خېټه کې، اوږي دي غریبانان خواران. نو دا ډیوه بله وه، نو په دې ورته زه لګیومه چې دوی قلار شي، دا ډیوه راته مري. نو که دا مړه شوه نو ماشومان جاړي د لوږې نه، نو تاله رالم په دې ډیوه کې راته لږ تیل واچوه چې دې بچو ته مې ډیوه بلوي، نو که جړی لږه قلاری دې ته راغلم. چې دا خبره وکړه نو زما پاره سر ته وخته، غصه مضبوطه راله، ډېره غصه شومه. او ما ورته د غصه انداز کې وویل چې بچې لورې یا زنانه، تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی؟ وی او تا ته پته وه چې ما صدقه کړې ده؟ او دې نه هم خبر وم. تا ته پته وه چې ما عام اعلان کړی چې څوک راځي خوري، او دې خوري، ماشومان زنانه دې م راشي؟ وی دې نه هم خبر وم. تا ته پته وه چې ما ویلو چې څوک ځان سره اوړی نو هم ځان سره یوسوي، او دې نه هم خبر وم. نو ولې نه راتلې؟ نیمه شپه راځي دروازې ولې نه راتلې؟ تا به هم خوړلې وه، ماشومان به دې روستې وه، هغوی به هم خوړلې وه، ځان سره به دې وړې وه، لوښي به مې هم درکړي، جامې به مې هم درکړې وې، ماشومانو له به هم ورکړې وې. نو دا څه مکیز دې جوړ کړی دی چې وایي زما بچي د لوږې مري او جاړې او درد یې په خېټو کې او ډیوه کې تیل واچوه؟ ولې نه راتلې؟ څه غصه راله، اوس مې د خوبه وباسئ. وایي زنانه ما ته په ژړا شو، او ما ته وي بهرام خدای دپاره دې ډیوه کې یو 2 قاشوغې تیل واچوه، نورې خبرې بس پرېږده. مجبور یم، نیکبخته بچي مې جاړي، لوږه ده په بچو مې، خدای دپاره ماشومان کور کې یوازې پراته دي، 2 قاشوغې تیل واچوه، بس نور مالګه په زخمونو مه دوړوه، دې کې واچوه. چې دا خبره یې وکړه، لږ میړه نرم شو. ما وی اسې دا تپوس خو درنه کومه، دونه خو راته ووایه چې ولې رانلې؟ وی بهرام نورې خبرې پرېږده، دې ډیوه کې راته تیل اچې که نه اچې؟ نن خدای ستا درته ودرولې، مجبور یم، که نه اچې چې د بل چا دروازه ووهم، یو 2 قاشوغې تیل هغې نه وغواړم. خدای خاطر وکړه 2 قاشوغې تیل راکړه، که دې وس کې وي، که دې کې د نظره زما خبرو کې ګوتې مه وه، زما په زخمونو مالګې مه دوړوه. 2 قاشوغې تیل غواړم راکې که نه راکې؟ ما یې در کوم تیل بلکل در کوم، خو په دې مې پوه کوي، بس نورې خبرې پرېږده، نشم ویلی.
دوه قشوغې تیل اچوې که نه اچوې چې زم درنه ماشومان مې جاړي د خدای بند زر کوه یتیمانان دي چې دا خبره وکړه د ماړه د عرب شو ما په سر ورته لاس کېښودې بچې هسې خو دونه مې پوه که تیل هم در کوم هر څه در کوم دونه مې پوه که چې ته ولې رانلې تا بچي ولې رانوستل تا ولې ډوډۍ دا بچي دی نار دی اوږې دي جاړي نو ولې نه راتلې نه مې پرېږدې بهرام نه دا ال به راته وی وی بهرام تا ته پته نشته چې زه څوک یم زه د رسول الله مبارک نوسی یم سید یم سیده او زما نیکه دا اعلان کړی دی چې زما بچي او زما نوسی به صدقې او خیراتونه نه خوري حضور پاک فرمایي انما هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس دې سره سړي د ګناه نه پاکېږي صدقې سره ګناه لاندې وځي دا خیرې دی ګناه ورسره ختمیږي نو چې کم سیز کې دا خاصیت دی نو کم از کم نور مسلمانان به خوري خو زما نوسی زما بچي به نه خوري رسول الله مبارک له بچا تحفه راوړه ډالۍ به راوړه هدیه به یې قبلوله خوړه به او صدقه به چې چا راوړه نو هغه به یې قبوله کړه خو په خپله به نه خوړه صحابو له به ورکړه انا لا نأکل الصدقه موږ به صدقه نه خورو نو زما نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي به صدقه نه خوري او تا خو صدقه خیرات کړی نو ما په دې وجه تا صدقې له رانلم خدای دپاره بهرام ما نور مه تکلیف کوه بچی مې یتیمانان کور کې یوازې پرېښي دي په تیاره کې مهرباني وکړه دې ډېوه کې لږ تیل واچو چې ځان مې وروسو بس پوه شوم ما یې ښه 2 منټه ودرېږه لاړم مزدوران مې راویښ کړل او د بوجۍ مې د خوراک نه ښه مضبوطه ډکه کړه او جامې مې پکې واچولې او پکې مې لوښي څیزونه هم واچول او نوکرانو ته مې دا راقشا کې وایي نه نه صاحب مونږ یې وړو ما ویې نه لکې مې وکړه د ښځې راز نه فاش کړو ما تېره په اوږه کې ابوجۍ مې په اوږه کړه دیوه مې ځان سره واغېسته ښه مضبوطه تیل مې واغېستل ښځه مخکې دا زه ورپسې یو کچه کور ته خیمنومه کچه کور ته وردن نه شو چې وردن نه شو زه ورپسې وردن نه شوم دروازه بنده کړه ما هغه ماشومانو ته دیوه هم برابر کړه او ماشومانو واقعي ژړل وایي مورې خېټه خوږېږي وایي مورې د لوږې مړه شو وایي مورې په خېټه درد دی ما هغه خوراک راواغېسته او بچو ته مې کېښود جامې مې هم راوستې او امور بچو ته وي اله بچې راشه بهرام کاکاجي دله ډوډۍ راوړې ده او بچې الجینۍ ته مې وویل چې دا صدقه خیرات نه دی ښه دا تحفه ډالۍ در دې نه ستاسو نیکه منع نه ده کړې اله بچې راشه بهرام کاکاجي دله ډوډۍ راوړه چې خوراک وکې ماشومان راغونډ شو ماشومان خوشحاله شو چې ډوډۍ ولیدله ماشومان مور ته وایي بیبي مورې ډوډۍ نه خورو اله به خورو چې بهرام کاکاجي ته یو دوا وکړو یو دوا ورته کوو ښه بچیو کې ورته دوا ماشومانو خپل پوچیني لاسونه اوچت کړل او څه وایي یا الله بهرام کاکاجي په دا نیمه شپه موږ له ډوډۍ راوړه زموږ لوږه ختموي الله دا درنه سوال کو چې دا بهرام کاکاجي زموږ د نیکه محمد مصطفی سره یو ځای جنت ته بوځه یو ځای زموږ نیکه سره جنت ته بوځه دقه دوا وکړله نو عبدالله ابن مبارک دقه یو نیکي مې په ژوند کې کړې ده بله نیکي مې نشته عبدالله ابن مبارک ورته څه وایي وایي بهرام د هغه ماشومانو بچو یتیمانانو د حضور پاک د نوسو دوا خدای قبوله کړې ده اسنګه وی زه دقې ټکي لرالم ما رسول الله مبارک په خوب کې ولید او ما ته وی عبدالله لاړ شه او بصره کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی زما سلام ورته ووایه او زیرې ورکه چې جنت ته به ما سره یو ځای داخلېږي بهرام وجړل او عبدالله ابن مبارک ښه دومره رسول الله په دې پوټي نسبت خوشحاله شوی دی ما ته کلمه شهادت ښایه بهرام هغه وخت د مجوسیت نه توبه ویسته او رب العالمین مسلمان کړ او چې کور ته واپس راغی نو ټولې پاس الخزه او چې نور څومره نوکران غلامان انګور او څومره به زوی ټول هلکه باس زه مسلمان شویم او ما سره به نن تاسو ټول مؤمنان کیږئ او ما سره به په دې منډه کې هغه څوک خدمت کوي چې هغه مسلماني او چې کوم مجوسي کافر د خدمت به نه کوي د زوی انګور لوڼه او ښځه او چې څومره نوکران رب العالمین په یو ژبه خدای مسلمانان کړل اسیرونو د یو رکوټې نسبت یو مجوسي خیال ساتي خدای ایمان ور نصیب کوي چې مسلمان له یو نسبت خیال وساتي رښتیا وایي مسلمان له به خدای خوشحالۍ ورکوي که به نه ورکوي
او دغه پوټینې نسبت دی، ډېر راکوټې نسبت دی، د رسول الله مبارک په سلونو کاله وروسته د یو نسخ نسبت دی، او د قرآن د نسبت نه مضبوط نسبت بل شته نشته. دا قرآن په رسول الله مبارک نه ودرېږي، دا رسول الله مبارک ته رسي او د هغه نه پس جبریل ته رسي او د جبریل نه پس چا ته رسي؟ رب العالمین ته. د مضبوط نسبت دی، کلک نسبت دی. ستاو د پیغمبر منځ کې تړون پیدا کوي او ستاو د الله په منځ کې تړون پیدا کوي. خو افسوس دی نن قرآن ته شا کړی دی، موږ چې څومره زور موبایل له ورکړی دی، فیسبوک له ورکړی دی، د دنیا روزګار نه ورکړی دی، د دې سلم ایسا خیال مم د قرآن نه دی ساتلی. الله پاتې شو، د موبایل د برکت نه قرآن لاړ المارۍ ته وخت، فیسبوک او د نیټ د برکت نه قرآن په رومال کې بند شو، ختم. او فرمایي رسول الله مبارک وي داسې وخت به راشي مساجدهم عامرة وهي قراب من الهدى، جمعتونه به ظاهر کې ډېر نقش و نگار وي، آباد وي، هدایت بني، د قرآن تلاوت او درسونه بني، ختم. او د شپې چې خلک وګوري نو قرآن کې به لیک وي، خط به وي، او چې سار پاسي تشې پاڼې به پرتې وي، لیک او خط به پکې نه. یریږم قسم په خدای یریږم، پار وختي دا خلک پاسي پېشمني نه مخکې ګاډي رواني، زمونږ کور خو د سړک په غاړه د غراري مونږ او پېشمني نه مخکې ګاډي رواني، او ماسخوتن د 12 بجو پورې ګاډي واپس روان دي. دا ټول د دنیا دپاره په منډه دي. خدای یې منظم یې جومات ته بد، مدرسې ته سپک کنځل، ګیرې ته کنځل، پټکي ته کنځل، د رسول الله مبارک دین ته زوړ دین ویل، مدرسې پسې خندا کول، علماو پسې خندا کول، طالبانو پسې سپک کتل، حافظانو ته سپک کتل، او په معاشره کې دا یو کمزوري مخلوق ګڼل. او دا سوچه چې زوی نن چاته ووایه په یو لوی مجلس کې چې زه زوی علم ته وباسم، حفظ ته، څه به وایي درته؟ ډېر قابل دی، مړه ډاکټر ته جوړ کړه، انجینر ته جوړ کړه. څه کوم طرف روانې، کوم خوا روانې؟ خلک سپومې ته وختل، خلک کوم طرف ته لاړل، او ته کوم طرف ته روانې؟ دقه سوچ. رښتیا ویم که غلطه ویم وایه، جواب راکړي. رښتیا ویم که غلطه ویم؟ ټول سوچ دقه روان. خلک کوم خوا لاړل دا به درته زر وایي. بچي جومات کې به ستا بچی ناست، جومات خوري بس. قابل هوښیار بچی دی، قابل هوښیار بچی په کوم طرف یې لوکې؟ خدای بنده کا اسکول ته ولېږه، کالج ته ولېږه. او اینه تاسو چې څومره لږ خلکو خپل بچي، څوک حیات آباد کې، څوک پېښور کې، څوک پیپټ آباد کې، څوک په لاهور کې، او څوک په مري کې خپل بچي بوځي، په زرګونو لکونو روپۍ د میاشتې پې لګوي. شوق د دنیا دی، هغه دنیا چې تا نه شاته پاتې روزتې په منډه روانې. الله سره نسبت ختم، نن انګریزۍ سره نسبت، منه خو نه ده انګریزي زده که، الله سره نسبت ختم، نن موبایل سره نسبت. رښتیا چې موږ څومره ټیم نن موبایل له ورکوو، د ووایه د دې سلم ایسه ټیم موږ قرآن له ورنه کړ. د قرآن تلاوت نشته. پخوا به جومات، اوس دقه چې درسونو کې کم کېږي نو دا ټیک تا، لیکن د درس نه علاوه د قرآن شریف تلاوت سار ماسخوتن ختم. پخوا به مازدیګر هم دلته خلک ناست وو، د قرآن تلاوت به کوو، سر مانځه نه پس هم به بوډاګان او دا ټول به کېناستل، د قرآن تلاوت به کوو، ماسخوتن به هم بعضې دوستان کېناستل، د قرآن تلاوت به کوو. اوس د دنیا نه موږ نه یو وزګار قرآن ته، او موږ څه وایو هلکه دا دین دا مړه زړې قصې پیسې، دا زړې خبرې دي، زړې خبرې ورته وایو. او دا مدرسې مړه، دا مدرسې هسې فضول محتممانو ځان له جوړې کړي دي، او دا چل کوي او دا چل کوي، او دا قاریان داسې فضول لګیا دي، فضول ورته موږ وایو. جومات پسې خبرې، مدرسې پسې خبرې، عالمانو پسې خبرې، قاریانو پسې خبرې. خدای ته وګورئ، تاسو ته وایم، تاسو نیکان خلک یې، صالحان یې، دیندار یې، چې د خپل کار روزګار ټیم کې راغلی یې د قرآن خوشحالۍ له. ټول وایي الحمدلله، بیا وایي الحمدلله. تاسو پوه، تاسو ته وایم چې عالمانو پسې بد به نه وایي، قاریانو حافظانو پسې بد به نه وایي. غلطۍ به وي، ښه ما کې به د ټول نه زیاتې غلطۍ وي، خو ازارمن کېږي به نه. پښتانه وایي د ازاره چا بازار موندلی نه دی. عبدالرحمن بابا و د ازاره چا بازار موندلی نه دی، که هزار نصیحتونه ورته وکړې ای رحمانه، نو د ازاره چا بازار موندلی نه دی. د دنیا نصیحتونه وکفو، هزارمن سړی برباد ګرځي، برباد. عالمان غریبانو پسې خو چې څوک څه وایي دي خاموشي چپ ناست دي،
او خدای خو ویني که نه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ لوی امام و د دین، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. یو سړی وله راغی ورته وایي چې امام صاحب یو تپوس ته نه کوم، ابو حنیفه نعمان نوم دی، ویل چې دا تپوس ته نه کومه چې ستا مور ده ما اورېدلي دي کونډه ده، او مور خو مې کونډه ده، او دا مې اورېدلي چې ستا مور ډېره ښکلې ده، او دا مې اورېدلي دي چې کونډه ده نو ماله به په نکاح رانه کې. هلکه یو لوی عالم ته یو سپین ږیري ته به څوک دا خبره وکړي؟ ما ته به څوک دا ووایي چې ستا مور ستا ما مور سره څه کار د ما مور نه څه خبره چې ښکلې ده، و دې وایي چې نور څه نه کړي دا مازدیګر ولا په دا خښته ووه، دا خدای بېغ هم بس د ما مور سره ستا څه کار شوی مه ورته وایي ستا مور ده ښکلې ده او کونډه ده ما له په نکاح رانه کښېني. امام صاحب ډېر صابره و، انتهایي صابره. دې پسې یو بله خبره ذهن ته راغله، یو سړی وله راغی امام صاحب تپوس کې هر قسمه خلک دي، وایي صاحب یو تپوس ته کومه چې د انسان د اودسمات خوږ دی که تریخ دی؟ لوی اودسمات دا خوږ دی که تریخ دی؟ خدایه اوس ما وایي که ما نه چا دا تپوس وکړو نو زه به یې بوځم او نیغ به یې لیټرین ته بوځم چې لاول یې دلته وکړه او بیا وساټه دې باتروم ته نه وځه او ښه مضبوط غراز ورکړه اول او بیا قاشوغه به څه درکړم خیر دی ویې سټه چې مونږ ته پته ولګي چې خوږ دی که تریخ دی. اوس ملا ته د دې څه پته لګي؟ امام صاحب خو ډېر هوښیار سړی و، هغه ورسره دویم بحث نه کوي او ورته څه وایي او ورته وایي چې تازه یي نو خوږ دی او چې کله کوچ شي نو تریخ دی. سړی ورته څه وایي رزیل، سړی ورته څه وایي وایي تا سکلی دی. ور دویمه خبره تا سکلی دی چې دا خبره کې امام صاحب دی بچې ما سکلی نه دی او نه مې سټلی دی، خو چې کله دې تازه یي نو مچان وله راځي او مچ خوږ شي له راځي، او چې کله بیا دې کوچ شي که نه نو بیا ترې مچ تښتي بیا وله نه راځي نو معلومېږي دا چې هغه خوند یې د لور سره ختم شوی دی. سړی ورته وایي امام صاحب خدای خو ډېر لوی علم درکړی دی او لوی صبر خدای سره کړی دی ستا د مبارکي، خو موږ دې غرق کړو. امام صاحب د دې څه مطلب؟ وایي هلته مې یو سړي سره شرط ایښی و، هغه یو بل عالم یادو چې هغه صابره دی، او ما ورته وایي چې نه ما ورته وایي هغه صابره دی، هغه وایي نه امام ابو حنیفه صابره دی. ما وی شرط کېږدو نو شرط هم کېښودو نو واقعي ته د هغه نه زیات صابره وختې شرط مې بیا یې لرو. علما چې که نه صبر کوي، خلک لګیا یل څه ورپسې وایي مونږ وایي هلکه فقیر دی لګي خپل سفر دی کوي او سپي دی غاپي غپ غپ دی کوي. ډېر خلک هم لګیا شي علماو پسې کنځل هم وایي او بد هم وایي او سپک هم وایي، و انشاءالله چې علما او قاریان او حافظان به د دین د خدمت نه منع نه کړي که خیر انشاءالله ما به لګي د دې خدمت به کوي. که ته هر څه وی خو په دا منبر به راته زه چغې وایم چې خدا ای وروره دوزخ ته مه ځه جنت ته ځه، زه د خیر خوا یم ملا د خیر خوا دی. که ته کنځل یم کوې نو زه به څه ویم بچې جنت ته ځه، بچې ګناه مه کوه، بچې نیکي وکړه، بچې د الله او د رسول دشمني مه کوه، د الله او د رسول خلاف مه کوه چې خدای دله دنیا هم ښه کړي اخر هم ښه کړي. مولیا به د خیر خوی، ستا بچی ته به قرآن ښیي، ستا بچی ته به دین ښیي، ستا بچی ته به ناظره ښیي، تا ته به مونځ ښیي، تا ته به روژه ښیي، تا ته به خپل عقیده ښیي، تا ته به د رسول الله مبارک اخلاق ښیي، تا ته به نیغه لار ښیي، غلطه به درته نه ښیي. دا د علماو کار دی، منصب دی. نو امام صاحب ته هغه هلک وایي چې مور دې ښکلې م ده کونډه م ده ما ته په نکاح نه کې. امام صاحب څونه هوښیار ورته بچې تپوس به ترې وکړو که دا خو ډېر ښه شو چې د ما د مور دپاره رشته راله، خو دا خو زما مسله نه د مور مسله مې ده، زه به دې تپوس وکړم نو که خوښه وه در په نکاح به یې کړم. خو زما په مور وس خو نه رسېږي. خو چې امام صاحب قدم واغېست د سړي ځمکې ته راپرېوت ساعت یې ووت مړ شو. حدیث قدسی د رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. الله وایي چې چا زما دوست سره دشمني وکړه ما د طرف نه اعلان جنگ دی، دې خبر که زما جنگ ته تیار شي، د خدای جنگ ته تیارېدی شي جواب راکړه نه شي تیارېدی. او د الله دوست عالم دی، عالم قاری حافظ دا د خدای دوستان دي. ولې لکه د خدای قرآن مخلوق ته دوی رسوي، د خدای په قرآن مخلوق دی پوهیږي. د پیغمبر میشن دی خلکو په لاس کې نیولی دی، پیغمبر سره الله را لېږلی دی خلکو ته خپله عقیده وښایه، عمل وښایه، اخلاق وښایه، قرآن وښایه، حدیث خلکو ته ورسوه. هغه میشن نن ملا حافظ قاری په لاس کې اخیستی دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی
وی سړی دې مړ کړ وی ما نه دی وجلی د ماله سپېړه راکوله نو الله دله سپېړه ورکړه د ماله سپېړه راکوله الله دله سپېړه ورکړه یو سړی په لاره روان و نیک غوندې سړی ښه سړی و نیک باران و خټې دي او یو جنټلمین دی هغه سره ښځه ده هغې هم روان دي چې ته واده له نو لار کې خټې دي نو دا نیک سړی په لاره ځي غریب نو خپې غلطه شو په یو ډن کې خپه کېښوده چې ډن کې خپه کېښوده نو شوت شو چې هغه خټې اوبه د هغه جنټلمین په هغه ښځه باندې ور پرېوتې د هغې جامې او پړونه ټول د خټو لید پید شو او جنټلمین چې ښځې ته وکتل نو عادت وي خدای دې بې خو باسه په درون چاقو ګرځئ په لاره روانې ګډېږي خټ خټې زما په ښځه راوویشتې او لاس یې اوچت کړه او دا نیک سړی په دا مخ ووه داسې مضبوطه سپېړه یې ورکړه چې په دې مخ یې وله سور داغ جوړ کړو واچپ په لاره ځي په قلار ده ګډېږي ښځه دې ښځې ته وایي ښځې ده چې واپس ځو کور ته چې جامې بدلې کړي دا خو ټولې جامې او پړونه یې ټول سالت پلیت شو زه چې دوی جامې به بدلې کړي بیا به روزو نو دې واده له به لاړ شو او دې غریب ورته وایي ما خو په قصد نه دي کړې ما ته څه پته وه چې دلته ډنډه ده دوه درې خندلې یې ماته وکړله مخ غریب مه کړي بس دې مخکې لاړل په یو بازار ورغی بازار کې یو الوی و هغه الوی چې به سهار وختي د الوا تال کې خو پی به یې خرڅوله و الوا نو چې لومبې به پې څوک راغی نو هغه له به خیراتي یو فریټ الوا ورکوله هغه یادات اوس باران دی جلی ده دې پې ورغې مخ مږي داسې خدای مخ مې پرید شو چې ورغې دلته راشه ورغې د الوا نه یې وله پلیټ ډک او جام یې ورته روپیو ډکانه دا واخله د خدای په نامه واله د چې هغې ته وکتل نو دې په خړه ته به په خندا شو او دوکاندار الوی ورته وایي خاندې سله ما د الوا درکړه پی درکړه ظالمه ته خاندې وایي نه دې پورې نه خانده بس د خدای خدایه ته خاندم قمقله خدای خدایه کې څه چل دی چې ته خاندې وایي په دې خاندم چې یو خوا سپېړې راکوي بل خوا الواګانې راکوي یو خوا سپېړې راکوي بل خوا الواګانې او جام پی پکې لا بیل دی هلته هغه ښځه سړی چې کور ته لاړل سړی بره کوټې ته وختل څه کار دپاره ښه د جامې بدلوي چې پوړی نه یې خپه وکړی د ډس چې لاندې راغی سټی مات شو مړ شو ښه چې خاوند ته وکتل رشته دارانو ته چغې پې سړي راغلل اوس سړی مړ شو وي سړی خو بیخي و داسې مړ شو به سړی څه کوې ورسره اوس ورشي هغه سړي په سپېړه بې ځایه والی دی داسې یو سړي مخکې لاړ او خیره یې وکړه مونږ غرق نه شو بچي مې غرق نه شي زه غرقه نه شم هله لاړ چې راوند هغه نه معافي وغواړئ څومره سړی و دا نمونه سړی و په مخ یې په سپېړه بې ځایه وواو کسان ده پسې لاړه دی اوس لګیا دی ښه مزدار حلوا خوري و جام نه ګوټکۍ ورپسې څور کې دی بچرجانه څه دی خیال دی او که دا د شی تا ته هم چې ته پلیټ میلو جو خو والله که عبدالقیوم ته پکې ست هم نه دی لګیا دی دا سړي ورهلل څه وایي ورته یله که هغه په سپېړه یې تا نه در کړې وه هغه بابا او مال یې را کړې وه خو دې مړ کړ خدایه ما کوم دی وجلی دی زه یې ووایلم ما خو نه دی وایلی نه سړی دی وایه خدا څه په جنجال وړی ده ما کوم ځای سړی وجلی دی نه تا ورته خیره وکړه خو په وړو نه پرېوت مړ شو ما خو خیره نه ده کړې والله که مې خیره کړي خو مړ شو ګوره په مخه ټکي له راځو وی هغه ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه د هغه سپېړه کوم طرف ته راورسېده زه یې لواله او پیو له راورسولم او زه الله سپېړې کوم طرف ته ورسو اخرت ته نو الله مو د ازارمندۍ نه ساته بس خدای مو ازارمند مکه که علماو پسې حافظانو پسې قاریانو پسې مدرسو پسې د پروپیګنډې جوړې کړه سپکې دې شروع کړې نو ازارمند شوې د خدای دین ته به بند نه چې د خدای قرآن ته به بند نه چې ته چې عالم پسې سپکه وې نو تا د خدای دین ته بند واچو ولې ته په دې عالم خلک بدګمانه کې د دې عالم نه به څوک دین بیا نه زده کوي د مسلو ته به بیا غوږ څوک نږدي که ته د حافظ او قاري پسې سپکې وې نو خلک به د حافظ او قاري نه لرې تښتي بیا به دې څوک قرآن نه زده کړي د خدای قرآن ته بند واچو او که ته د مدرسې سره دشمني کې نو دوی مدرسې ته به خلک په سپک نظر ګوري څوک تعاون به ورسره نه کوي مدد به نه کوي نو مدرسه کې چې کوم دین خورېږي هغې ته بند واچو نو چې د خدای دین ته او قرآن ته او د پیغمبر حدیثو ته بند واچو رښتیا ووایه دا د خدای دشمني ده که نه ده من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب زمارونو بنیادی خبره دا ده چې د قرآن خدمت څوک هم کوي محبت او مینه به ساتو ښه د خدای د مخه به ساتو د الله د مخه به ساتو دا به مړو کې سوچي چې دا زه یو افسوس کله وکړم
د عیسایانو چې دا کم مشران دي که نو پادریان او دا راهبان یاره عیسایان دومره قدر د هغوی کوي چې د حد نه وتی چېرته عیسائی د خپل مذهبي مشر بد اوسه پورې به چېرته تاسو په فیسبوک باندې یا په چېرته په یو ځای به ونه وینئ بلکې عزت یې کوي حالانکې د هغوی هغه پادریان نن په خپلو عبادت خانو چرچونو کې ناست په بدعملۍ نښتي دي ودونه نه کوي او ګناهونه کوي جینکو سره ناستې کوي لیکن تر ننه پورې به د یو عیسائی نه د خپل مذهبي مشر بد واونه لري دا یهودي وګوره د هغوی خپل مذهبي مشر ته ربي وایي ربي هغوی چې څونه قدر کوي د ربي مخکې خبرې نه کوي یهودیان ورشئ تاسو په دې وطن کې هندوان پاتې شوي دي او لاړ شئ په هندوستان کې هندوان وګورئ یاره هغوی خو د خپل مذهبي مشر مجال شته که به ده وایي عزت یې قدر کوي ما سوه د مسلمان چې خوله خودی نو په مذهبي مشر یې پاکوي چې خوله خودی نو په مدرسه یې پاکوي چې خوله خودی نو په پټکي پاکوي او باسي به کې عیبونه دا عیب نو عیب خو شته ولې نشته ملا او قاري او حافظ خو دې معاشرې نه جوړ دی او چې پی سینګی نو شملې به یې غسي که نه او چې پی سینګی نو کوچ به یې غسي که نه او چې پی سینګی نو سوچه غوڼي به یې غسي که نه او چې څنګه ښایي هغسې به جوړېږي نو ملا خو دې معاشرې نه جوړ دی نه بر خو نه دی نو کم از کم تاسو ته دا یو خبره کوم چې خپل بچي به راولئ او حفظ به پې وکړئ حافظان جوړ کړئ د بچو نه ښه او د خلکو پروا مه ساتئ خپل بچو نه علم عالمان ته جوړ کړئ د خپلو بچو نه خپلو ځان لم اخرت کې خپلو بچو لم اخرت ښه کړئ ستا یو بچی چې حافظ شو ستا یو بچی چې قاري شو ستا یو بچی چې عالم شو ستا یو بچی چې قرآن په ناظره زده کړه ما قسم په خدای ځان له دې دنیا ښه کړه هغه له دې ښه کړه ستا اخر ښه شو د هغه اخر ښه شو خو دا د خلکو خبرې پرېږدئ بس حافظانو قدر کوئ عزت یې کوئ احترام کوئ او د علماو قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ او مدرسو سره ښه مضبوط نسبت ساتئ د مدرسو چې وسم کېږي تعاون ورسره کوئ او د مدرسو بد مواد چې وسم کېږي چې جومات او د مدرسې دیوالونه ښکل کړئ دا مبالغه مې درته وکړه چې وسم کېږي چې د دې نابینا حافظ او د دې حافظانو او د دې قاریانو لاسونه ښکل کړئ د قرآن د مخه د دنیا د مخه نه د الله د مخه او د قرآن د مخه شکر الحمدلله په دې موږ د خدای نه ډېر خوشحاله یو چې د موږ په هر کلي کې د الحمدلله د حافظانو قاریانو نه خدای کار اخلي او الحمدلله د قرآن د حفظ او د ناظرې ډېر زیات درسونه دي ټول وایي الحمدلله او شکر زموږ د نوجوانانو علماو نه خدای د دین ډېر لوی کار اخلي انا علم نه خدای کار خلک دې لګي چې هر څه وایي خو په جنازه کې په جمعه کې په اختر کې په پروګرامونو کې دا علما لګي او ستا د دین ستا د ایمان او ستا د اخلاقو تربیت کوي